If a task is once begun, never leave it till it is done. Be the labor great or small, do it well or not at all. If a person wants to get a useful, like a make the world a better, To think without confusion clearly, to love his fellow him. The world we make the world in which we live, by what we gather and what we do. یو سړی د چا مېلمه شو، ډېرې ورځې تېرې شوې خو هغه تلونه کوربه چې تې تنګ شو. نو یو ورځ یې د هغه له شرمنده کولو دپاره وویل چې د کور خلکو ته خو به ډېر یادېږي. مېلمه جواب ورکړو او بالکل رښتیا دې وویل، ځکه خو ما دا فکر وکړو چې د ټلیفون په ذریعه هغوی هم دلته راغلو. گل میں دل درکا د نسوار پتیائی کے اس کا پتگر د گوپران پگاڑے کے رہبر بھی ہمدم بھی غمخوار ہمارے، رہبر بھی ہمدم بھی غمخوار ہمارے، استادی قوموں کے معمار ہمارے. His greatest and world official is Islam in Quran, rooted in Quranic concepts. लाए हम तूफान से किश्ती निकाल के, लाए हम तूफान से किश्ती निकाल के, उस मुल्क और अपने मेरे बच्चों संभाल के. کار خلق ارګنایزیشن تاسو ټولو ته پته ده د دې کلي د خیر ښېګړې تنظیم دی چې په مختلف اوقاتو کې مختلف کارونه کوي چې د څه مسالې موږ ته مخې ته راځي، که هغه د صحت په مد کې وي، که هغه د تعلیم په مد کې وي، که هغه د غریبانو سره مدد کول وي، که هغه داسې د کلي څه مسایل چې وي، نو انشاءالله د کار خلق ارګنایزیشن هغې ته خپله ملا تړلې ده او که رز وي او که شپه وي نو هغه به انشاءالله موږ کوو. استاد یو داسې شفیق او مهربان دی چې هغه دا سوچي چې زما دا شاګرد ډاکټر ښه ډاکټر ښه وکیل ښه مفسر ښه تقریر کوونکی دی روشي. الرحمن الرحیم. السلام علیکم ټولو کتونکو ته. دا د کار خلق ارګنایزیشن د طرفه چې په سکولونو کې د ډیبیټ کمپټیشن مقابلې روانې دي. نن ګورنمنټ پرایمري سکول نمبر 1 کې وه، 13 هفته کې ګورنمنټ پرایمري سکول نمبر 2 کې وه. د دې پروګرامونو مقصد، د دې تقریرونو مقصد هغه ماشومان هغوی کې چې د سپیکینګ کوالټیز، هغه ټیلنټس، هغه پالش کول وي، هغه رامخکې کول وي چې سبا له دوی د معاشرې داسې فرد جوړ شي چې خپل اواز مخکې رسولی شي او هغه مخکې راشي د سوسایټي کې. سبا له به د قوم بچی، قوم نماینده جوړېږي، نو هغې کې بیا د خپل قوم نمایندګۍ دپاره به دی ولاړ وي. زموږ د کار خلق ارګنایزیشن هم دغه مقصد دی، دغه مطلب دی، دغه مو غرض دی. ستاسو هم ډېره زیاته شکریه ادا کوو چې د دې پروګرامونو له موږ کوریج راکوئ او د خپل ټي وي د ټولو نمایندګانو ډېره زیاته شکریه، ډېره مننه.